بسم الله الرحمن الرحیم. نن په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو سره په یو ډیر مهم آپشن باندې خبرې وکړم چې هغه عبارت ده چې څنګه زموږ کمپیوټر د جام حالت څخه وباسو، یا مطلب کله مو چې کمپیوټر جام شي نو څه به کوئ. دا ډیر ایزي او اسانه طریقه لري چې ما تاسو دلته یو هغه کود لیکلی چې کنټرول پلس شیفت پلس اسکیپ مطلب بټن نومونه دي. نو دا تاسو څنګه معلوموای شئ چې دا کومې بټنې دي. زه به راسم سرچ ته او زه به دلته او اس کې انټر. تاسو به لومړی دلته کنټرول بټن پلس شیف او پلس اسکیپ دا بټنې تاسو به په یو ځل ووهئ درې وړه، که له کیبورډ ته وهئ او که د او اس کې نه راولئ فرق نه کوي. دلته به تاسو څه وکئ مربوطه پروګرام به وګورئ چې کوم یو پروګرام کې تاسو کار کوو او کمپیوټر مو درسره جام سو. نو فرض کئ زه کار مې کوو په ورډ پروګرام کې، یا تاسو وګورئ چې دغه صمد په نامه یو انټي وایروس ده په ده کې مې هغه لګیا وم، یا هم دا ورډ اکسل داسې یو پروګرام وي چې تاسو کې لیکنه کوله او هغه کې ستاسو کمپیوټر جام سو. نو تاسو به سمپلی راسئ دا باندې به کلیک وکئ او دا بیا اینډ ټاسک وایي. اینډ ټاسک مو چې ووهه نو ډایرکټ به هغه پروګرام یا چې تاسو کمپیوټر ورسره جام سوی و ډایرکټ به له هغه څخه ووځي. مطلب دا چې کله تاسو په ورډ پروګرام کې دلته کار کوئ او دلته ورډ پروګرام کې یو لیکنه مو وکړه، لیکنه مو کړې ده او راغله دلته څه وسوه یو دم کمپیوټر دې جام سه، ته به چوي کنټرول شیفت اسکیپ او دلته به راسې مربوطه پروګرام چې هر پروګرام دې رن کړی یا که تاسو سره دا آپشن دلته مختلف آپشنونه تاسو راغی. که تاسو به راځئ پروسس ته، پروسس کې به مربوطه کوم پروګرام کې چې کار کوو هغه به یو پرې انتخاب کوئ. کله چې انتخاب کوو اینډ ټاسک وایي ډایرکټ به پروګرام له بینه لاړ سي، یعنې ډیلیټېږي نه بلکې کمپیوټر د جام حالت څخه وځي.